علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دې ټیم کې زه د احد په مقام کې ولاړ یم. دا هغه مقام دی چې دلته کې د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شوي وو. دلته مسلمانانو یو لوی غزا شوې وه او د دې څه مختصر پس منظر دا دی چې کله په سن 2 هجري کې د هجرت په 2م کال باندې غزوه بدر وشو او په هغه کې کافرانو لوی شکست ومنتو چې په هغه کې د کفارو او یا سرداران مردار شو چې په هغه کې ابو جهل هم مردار شو. غټ غټ سرداران مړ شو. کافر واپس لاړو مکی ته. نو د هغه غصه او هغه خپل بې عزتي په زړه کې وه. د ابو جهل د مرداریدون وروستو د مکی سرداری چې وه هغه ابو سفیان ته میلاو شو. دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی. پورا یو کال بعد ابو سفیان لوی لخر تیار کو په سن 3 هجری کې یعنی د هجرت په 3م کال باندې او دا اراده وکړه چې په نبی رسول الله صلی الله علیه صحابه کرامو حمله وکړي او ختم کړي. په دغه ټیم کې د نبی رسول الله والسلام کمتر چې عباس رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکو چې ورارو پتا باندې د حمله اراده د مکه د خلکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام روح ته مشوره وسره وکړه سوکو کافر حمله کوي مال مشوره راکای. ډیرو صحابه کرامو په کې دا مشوره ورکړه چې موږ د مدینه منورې نه نوځو. موږ په مدینه منوره کې یو چې کله په موږ حمله وکړه موږ په د کورونو حمله وکړو وارخطا به کو ختم به کو. دغه مشوره رئیس المنافقین عبد الله بن ابي بن سلول چې په ظاهر کې مسلمان او هو کافر تدم دا مشوره وا وینوځو. خو هغه نوجوانان صحابه کرام چې په غزوه بدر کې نو شامل شوي هغه وینا دا زمونږ بوزدلی ده، دا زمونږ کمزوري ده چې هغه به د مکې نه راځي او په مونږ باندې به حمله کوي. دا غي نه بعد به سره مونږ غزا کوو کو هر حالت مونږ به ورله وزو. مونږ به مخې ته وزو د مکې نه راغلي په مونږ حمله کړي مونږ ورله خامخا وزو. هغه وی مونږ به خامخا حمله کوو. دا غي د جهاد هغه جذبه وا. د جمعې ورځ وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د جمعې مونږ کو کور ته لاړو او زغره واچوله توره راواغست او بار ته ووت. چې بار ته ووتو مشرانو صحابه کرامو د الکانو ته ویل تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفقو هغه خفه شو ګوره د جنگ سامان راواغست. نوجوان صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبره کوته خفقېږي مونږ نزو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د الله پیغمبر چې یو ځل اسلحه اوچته کې بیا تر هغه پورې نه دي تر څو پورې چې غزا نه کړي زه چې زو وسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شو. ابو سفیان ور سره مو کله چې دې مقام ته رانږدې شو نو د مسلمانانو لخر زر کسان چې کله دوی دلته رانږدې شو نو په غین ټایم کې عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین د 300 مرګرو سره واپس شو. وی زمون خبره اونه منل شو مونږ غزا نه نزو. مونږ چې د مدینې نه نوځو دوی وروتل زمون خبره اونه منل مونږ غزا نه کوو. نو مسلمانان صرف 200 کسان پاتې شو. بل طرف ته د ابو سفیان سره لخر چې هغه 3000 کسانو چې پاره کې 200 اوخانو او 300 پکې اسونه وو او پاره کې خالد بن ولید رضی الله تعالی کمانډر غونته مو چې په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی. دا یو جنگجو ور سره هم ډېر په جذبه سره روانو د ځان سره خزر روانې کړي وي. هغه به تسات پسات باندې اشعار ویل او دا پیغور به ولا کو چې پروسکنه کال مو ګورې ير نشي تاسو مشرانی وجلی دي. دې مقام ته چې رسیدل دغه طرف ته کفارو مخامخ او دغه مخامخ کفارو زما طرف ته شاته د احد ډیره کیدا په دې ځای باندې دازه چې ولاړ ما دلته د مسلمانانو لخرو د احد ډیره د مسلمانانو شاته وا یعنی مسلمانان د مدینه په طرف باندې او کافر د مکه په طرف په دغه طرف باندې. غزا شروع شو. د اول حمله چې د کافر وکړه لس کسانو حمله وکړه مسلمانانو لس واړه مردار کړو وی وجل. بیا بقاعده غزا شروع شو او چې غزا شروع شو په دې موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی یو تور ورکړي و چې بیا غي تنوم ویل شو ذوالفقار او نبی اسلام د غزوه احد په موقع باندې ورکړه. غزا شروع شو کافر شکست خو مسلمانانو فتح هم منتلا خو نبی صلی الله علیه وسلم په دې ډیره کې باندې نبی علیہ السلام 50 صحابه کرام کېنه ودی او دای ورته ویلی وو وی کوم فتح مونږ تا کو شکست مونږ تاسو برا کوزي کینا
چې کله غزا وشو کافر او تختل 3000 لښکر شکست خوړو مسلمانان په دې ځکه لګیا شو مالی غنیمت راټولو دلته چې کم 50 صحابه کرام داغي په منځ کې اختلاف راغی صحابه کرام ویل ویمون کو زیګو غزا ختم شو موږ دلته نور څه تناسو د مسلمانانو سره به مالی غنیمت راټول کو دغه سره به امداد وکړو خو چې کم امیر وو هغه ورته ویل زه په اس حالت نه کوزیږم ځکه نبی عليه الصلاه والسلام مونږ ته ویلو کو فتح مونږ ته کو شکست مونږ ته دې ځر باندې راځي په هغه اجتهادي اختلاف وو ځکه چې کوم نه را کوزیدل هغه نبی عليه السلام چې مرا کوزیږي کم چې را کو شو داغه دا مطلب چې نبی عليه السلام صرف د جنگ پورې ویلو جنگ ختم شوم څه تناسو چې د مسلمانانو سره مال غنیمت راټول کو سلوي صحابه کرام د دې غونډې نه را کو شو بر صرف لږ صحابه کرام په دې غونډه کې پاتې شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې غونډې خوشی ده دغه شاده طرف نه داسې تاو شو او د هغه طرف په دې غونډې باندې د خپل پوج سره راوخت په دې زمانه چې کوم لس صحابه کرامو هغه لس وړي شهیدان کړو دلته مسلمانان مال غنیمت کې مصروف او ځکه کافر تختیدلی دي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې په دې ځای راوخته داری کې په مسلمانانو حمله وکړه مسلمانان د ځان خبر نه مال غنیمت راټولو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ حمله وکړه او مسلمانانو باندې ډیره خطرناک حمله وکړه ټول مسلمانان تیت تربیت ترکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پشمار صرف یو څو صحابه کرام پاتې شو نور ټول لاړ خوار شو حتی در دې پورې چې یو کافر مقاوم تلا او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزار وکړو چې گزار وکړو د نبی علیہ السلام مبارک غاخونه شهیدان کړو دا هغه ځای دی چې په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاخونه مبارک شهیدان شوی دي او دلته کې شیطان आवाज وکړو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید کړی شو اصحاب کرامو نه هر څه خطا شو د چا چې توري پلاس کې زمکه ته ورتاوي شوی موږ چې د کم پیغمبر د پاره جنگیدو هغه د دنیا نه لاړ زمونږ په دنیا کې نور سره جنگیږو څه مقصد دی زمونږ د ژوندو هغه توري تلاسونو نه ورتاوي شوی الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو یو ځل د دنیا نه زی کو دې د دنیا نه لاړ تاسو به داسې کوئ او چې د نبی علیہ السلام بندگی کول نبی علیہ السلام لاړ څوک چې د الله بندگی کوي په الله باندې فنا نه راځي دا آیاتونه الله تبارک وتعالى نازل کړو چې کله د نبی علیہ السلام غاخونه شهیدان شو ابلیس आवाज وکړي الا ان محمدا قد قتل خبردار نبی علیہ السلام قتل کړ شو صحابه کرامو دا hebat فراغه په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو اے زما صحابه کرامو اے د الله بندګانو زما طرف ته واپس شئ څوک چې مال رااله الله تبارک وتعالى دغه د پاره جنت واجب کو صحابه کرام واپس رالو بیا غزا شروع شو بیا کافر شکست اومنتو خو به هر حال په دې کې او یا صحابه کرام شهیدان شو او یا تنه پکې شهیدان شو دغه مقبره د صحابه الشهداء په دې کې او یا صحابه کرام پراته دي په دې کې سید الشهداء حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم پروت دی چې هغه د ابو سفیان چې کما بیبي وهنده هغه دا قسم خوړلی وو زبا حمزه شهید کوم او د اینه باندې به چکونه لګوم دا هغه د پاره هغه خپل یو غلام تیار کړو حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو او غلام ورلسینه اوشله ولا او هغه اینه تراويست او هندراله پاغي چکونه ولګول د حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلې وکړه اندامونه ولا کټ کړو هغه دغه نه ځان لمیل جوړ کو غاړي ته واچو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ خپل ترته وکتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جړا شو دا زړه مې و چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ د سي پریدما او په ورځ د قیامت د مرغو د ګیړو نه الله روچت کی په بهر حال زما رشتہ دار دی هغه به داسې برداشت ونه کی داسې به ونی ني سید الشهداء حمزه رضی الله تعالی عنہ په دغه ځای کې دفن دی دا مسجد جوړ شوی دی د دینوم هم دی مسجد سید الشهداء حمزه رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې دا موسوم دی به هر حال دا هغه ځای دی چې دلته کې زمونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک غاخونه شهیدان شوی دي دا هغه ځای دی چې دلته کې او یا صحابه کرام مدفون دي پراته دي دغه مقبره ده او دا هغه غونډکۍ ده چې په دې باندې لس صحابه کرام شهیدان شو او په دې طرف باندې خالد بن ولید رضی الله تعالی مسلمان شوی نو په دې طرف راوخته دو چې کله په دې طرف باندې راوخته دو بیا د مسلمانانو کې ډیره لوی هغه دردمان دا واقعه مخې تراله خو به هر حال په اخر کې بیا مسلمانانو فتح منتلا او کافرو شکست خوړو د دې زره په تخت باندې لاړو دا د دې ځای انسان یو کتاب شروع کوي نو دا کتاب نوم او پیژنې چې د دې کتاب نوم څه دی
او بیا په دې خبره باندې سوچ وکړي چې دې کتاب ته دا نوم ولې ایښودی شوی دی. هر مصنف چې کتاب ولیکي نو ځان له وله یو نوم کیدي، نو هغه نوم ورلم هغه په یو نسبت باندې ږدي چې یاره دې کتاب له دا نوم ځکه ږدمه چې د دې نوم سره د دې کتاب دا نسبت دی. د ټولو نه اول به موږ د قرآن نوم پیژنو چې د قرآن ته قرآن ویلی شي او دا قرآن نوم دی له ایښی چا دی. دا د تفسیر څه اصول دي. د قرآن ډیر نومونه دي خو مشهور نوم پکې چې دی نو هغه پکې قرآن دی، مشهور نوم یې قرآن دی. بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا قرآن چې دی دا د څه شي نه ماخوذ دی او دا مشتق ته کو غیر مشتق ته. لیکن مختلف اقوال د علماء دي. یو قول پکې د امام شافعي رحمه الله دی، هغه وایي دا قرآن نوم د کتاب الله دی، دا د الله د کلام نوم دی، علم دی، علم. او د الله د کلام سره دا نوم خاص دی، د قرآن نه ما سوا بل شي ته قرآن نشي ویلی، د کلام الله نه ما سوا بل شي ته قرآن نشي ویلی. لکه څرنګه چې د تورات او د انجیل د پاره دغه نومونه علم وو. دا قول د امام شافعي دی چې قرآن دا اسم علم دی د کلام الله د پاره. دیم قول پکې د بعضی علماء دی چې دا قرآن دا مشتق دی د قرأت الشیء بالشیء نه، قرأت الشیء بالشیء، یعنی یو سیز د بل سیز سره میلاوول، یو شی د بل شي سره میلاوول. نو قرآن ته قرآن ولی وی ځکه د دې آیتونم د یو بل سره میلاو دي، د دې سورتونم د یو بل سره میلاو دي، نو ځکه قرآن ته قرآن ویلی شي. امام سیوطی رحمه الله فرمایي وی په دې کې مختار قول او غوره قول چې دی هغه د امام شافعي دی چې دا قرآن دا علم دی د کلام الهي د پاره، د کلام الهي د پاره قرآن څه شی دی؟ علم دی. او د بعض علماء په نسبت دی قرآن معنی ده یو شی د بل شي سره میلاول. قرآن ته قرآن ځکه ویلی شي چې د دې آیتونم د یو بل سره څه دي؟ میلاو دي. نو د قرآن ډیر نومونه دي خو مشهور نوم پکې یو څه شی دی؟ قرآن دی. او دا نوم دې ته چا ایښودی دی؟ قرآن ته دا قرآن نوم چا ایښودی دی؟ دا ورته الله تبارک وتعالی په خپله ایښی دی. لکه سوره بقره کې راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه ده چې پای کې نازل شوی دی قرآن. نو د کلام الهي ته دا قرآن نوم چا ایښی دی؟ الله تبارک وتعالی ورته په خپله ایښی دی. نو د دې کتاب نوم قرآن دی، دا د الله خبرې دي او دا قرآن نوم ورله الله په خپله ایښی دی. لنډه خبره دا ده. او دلیل په دا آیت ته شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دویم نوم د قرآن چې دی فرقان دی. دویم نوم څه شی دی؟ او دا نوم ورلم الله په خپله ایښی دی شهر رمضان الذي انزل فيه الفرقان. میاشت د رمضان هغه ده چې په دې کې نازل شوی دی فرقان. دویم نوم د قرآن څه شو؟ فرقان. دریم نوم د قرآن بیان دی، بیان. هذا بیان للناس، دا قرآن د بیان د پاره دو، نو بیان نوم ورته الله ویلی دی. سلورم نوم د دې قرآن چې دی هغه تبیان دی، تبیان. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دا نوم ورته الله ایښودی دی. پنځم نوم د دې قرآن چې دی هغه موعظه ده. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربکم، موعظه ورته ویلی دی. دارنګه بل نوم د دې قرآن چې دی شفا ده.
یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دارنګ د دې قران نوم یو ذکر دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تقریبا د قران 15 نمونه الله تبارک وتعالى په قران کې په خپل ذکر کړی دي، خو مشهور نوم پکې کم یو دی قران، دای مشهور نوم دی او دا په قران کې په خپل الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی. تعریف د قران، تعریف د قران زکه د یو کتاب د پیژندلو د پر لازمی خبره ده چې ته د دې کتاب تعریف پیژنې چې دا کتاب دې څه شي. نو د قران تعریف څه دی؟ دا څنګه کتاب دی؟ موږ ته مخې ته پروت دی، دا د چا د طرفه راغلی، په چا باندې راغلی دی، څه کتاب دی؟ تعریف د قران. نو د قران تعریف علماء داسې کړی دی، القرآن کلام الله، قرآن د الله کلام دی. القرآن کلام الله العربی، د الله کلام دی په ژبه د عربی کې. المنزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، دا کلام په چا باندې نازل شوی دی؟ په نبی علیه الصلاۃ والسلام. بواسطه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نازل شوی دی په واسطه د چا سره؟ د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سره. المتعبد بتلاوت، مونږ ته حکم کړی شوی د دې په تلاوت باندې. مونږ ته څه کړی شوی دی چې د دې قران به تاسو څه کوئ؟ تلاوت کوئ. المکتوب فی المصاحف، په مصحفونو کې لیکل شوی دی. المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه، مونږ ته را نقل شوی دی په نقل متواتر سره بغیر څه د شک او د شبهې نه. دا د قران تعریف دی. قران دا څنګه کتاب دی؟ نو دا د الله کلام دی، دا د الله کلام دی. نازل شوی دی په چا باندې؟ علی محمد صلی الله علیه وسلم، په نبی علیه السلام. الله والا بغیر د واسطې نه داسې ورکړي نه، بواسطه جبرئیل علیه السلام، د الله د طرف نه راغلی نبی علیه السلام ته د چا په واسطه سره؟ د جبرئیل علیه السلام په واسطه سره. مونږ ته څه حکم دی؟ المتعبد بتلاوت، مونږ ته دا حکم کړی شوی چې د دې قران په تلاوت کوئ، ځان به پوه کوئ. مونږ ته دا حکم کړی شوی دی. المکتوب فی المصاحف، په مصاحفو کې لیکل شوی دی، داسې مصحفونو کې. المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه، مونږ ته په نقل متواتر سره راغلی دی او څه شک شبهه پکې نشته. دا د قران څه شی دی؟ تعریف دی. ها، قران الله تبارک وتعالى مونږ ته ولې نازل کړی؟ حکمت پکې څه دی؟ الله مونږ ته قران ولې را نازل کو؟ څه وجه ده، څه حکمت پکې چې الله مونږ ته قران راکو؟ نو د قران د نزول قران حکمت، د نزول قران الله قران ولې نازل کړي؟ په دې کې حکمت څه ده؟ مونږ ته څه ضرورت وو؟ نو حکمت الله تبارک وتعالى په خپل په قران کې ذکر کړی دی، هدى للمتقین. د قران د نزول حکمت څه ده؟ هدایت. څه شه ده؟ هدایت. چې دا انسانان او فیریان په دې قران سره څه حاصل کی؟ هدایت حاصل کی. نو د قران د نزول حکمت څه شه ده؟ هدایت ته. څه شه ده؟ هدایت. د عالم د پاره هدایت ته. هدى للمتقین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس. قران د تمام انسانیت د پاره څه شه ده؟ هدایت ده. نو یو حکمت په قران کې دا د هدایت. دویم حکمت د نزول د قران څه ده؟ شفا. ځکه چې په قران کې باطینی شفا هم د، خو ظاهری شفا پکې ده. د زړه د مرزونه پم ختميږي، د بدن مرزونه پم ختميږي. صحیح شو کنه؟ د انسان دنه د زړه مرزونه پم ختميږي، د ګناونه په ختميږي د انسان نه کنه، خو ظاهری شفا پکې ده. د سوره فاتحه یو نوم څه دی؟ سوره الشفاء. څه شه دی؟ سوره الشفاء. په دې کې الله تبارک وتعالى شفا یې خدا په یقین سره تدا اوایا او په دم کا الله تبارک وتعالى درته شفا نصیب کړي. نو دویم حکمت د قران چې دی څه شه دی؟ شفا ده. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور.
شفا ده د مرزونو شفا ده د باطنی او د ظاهري دواړو. دارنګه د قران یو حکمت دا چې هغه د تیارو نه راوتل لستا رڼا ته. الله مونږ ته قران ولې را نازل کړی دی چې د کفر د شرک د هغه تیارو نه د جاهلیت د تیارو نه راوځي ستا رڼا ته. نو د قران د نزول یو حکمت څه شی دی؟ هغه د تیارو نه راوتل رڼا ته. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قران مې ځکه نازل کړی دی چې ته به خلق د تیارو نه روباسي چرته رڼا ته. نو د قران د نزول ډېر شي حکمتونه دي. یو حکمت دا دی چې هدایت ته دا قران څه شی دی؟ هدایت. دویم دا دی شفا ده. دریم څه شی دی؟ د تیارو نه راوتل رڼا ته. دا په ذریعه د چا سره کیږي؟ د قران سره. دریم خبره موضوع د قران څه شی دی؟ موضوع د قران مرکزی خبره مقصودی خبره په قران کې کومه و ده؟ نو دې ته ویل شي دا څه شی؟ موضوع. موضوع ته ویل شي دعوه ورته ویل شي. نو موضوع د قران څه دی؟ موضوع د قران توحید د باری تعالی د الله تبارک وتعالى یواله. دا موضوع د قران دا او باقی دا نور څومره علوم د قران چې دا ورلسانګ دي. یعنی دا سی وایا توحید د باری تعالی ونه د قران کې او باقی نور ټول علوم قرآنی ورلسدي سانګ دي. نو موضوع د قران څه شی دی؟ توحید د باری تعالی. څه شی دی؟ توحید د باری تعالی. لکه الله تبارک وتعالى فرمای الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سوره هود دیکھنا الله تعبدوا الا الله. الله تعبدوا کتاب می نازل کړی دی مقصد څه شی دی؟ چې د الله نه ما سوا د بل چا بندگی نه کوي. دا رنګي په سوره هود کې بل ځای الله تبارک وتعالى فرمای فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله والله اله الا هو والله اله الا هو. دیو جنا شرح فقه اکبر کې لیکي وی فالقرآن كله في التوحید. قرآن ټول پس کې دی په توحید کې دی. وحقوق اهله وثنائهم وفي شان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم. یعنی قرآن د ټول د اهل توحید پس کې دی د اهل توحید په صفاتونو کې دی او د توحید نه چې کوم منکر دي داغي په سزاګانو کې دی. نو موضوع د قران څه شو؟ توحید د باری تعالی. څه شو؟ توحید د باری تعالی. بهر حال دا د قران متعلق یو څو خبرې وي. دا رنګي دا قران پاک کې مونږ بیا دلایل ذکر کو. دلائل د قران څه شي؟ دلائل د قران. دلائل نه مراد څه وي؟ چې کله قران یو خبره او کې نو بیا پاغي باندې څه پیش کوي؟ قران مجید دلیل په پیش کوي. چې کله قران پاک یو داوا پیش کوي بیا پاغي باندې څه پیش کوي؟ دلیل پیش کوي. نو دلیل قران پاک سلور قسمه دلائل په قران کې ذکر کیږي. په قران کې څو قسمه دلائل پیش کیږي؟ سلور. نمبر 1 دلیل عقلی. څه شي؟ دلیل عقلی. موږ په درس کې دا یو خبره کو کنه چې دلته دلیل عقلی ذکر کړي. ته به دلیل عقلی څه ته ویل شي؟ د ارته مخکې ځکه واما دلیل عقلی دې ته ویل شي چې په چا کې عقل وي هغه په دې باندې پويږي. چې چا کې عقل وي هغه په دې باندې څه کیږي؟ پويږي. لکه الله تبارک وتعالى فرمایي خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. الله تبارک وتعالى اسمانونه پیدا کړي. څه پیدا کړي؟ زمکه پیدا کړي ده. دارنګ یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله ته پیدا کړی ستا مشران پیدا کړی دي. چا کې عقل نه په خبر باندې سکیږي پوهیږي. دې تسویل شي دلیل عقلی. بیا دا دلیل عقلی په خپل منځ کې په درې قسمه دي. یو دلیل عقلی محضی لکه دا اوس چې موږ ذکر کو. دویم قسم دلیل عقلی اعترافی. دلیل عقلی اعترافی. اعترافی دي ته وایي چې ستاسو مقابل پم څه کوي؟ اعتراف کوي چې او دا خبره داسې ده. دې دلیل عقلی اعترافی وي. لکه یو سړی الله تبارک وتعالى نه مني کنه او ته ورته فرمایي ته وایي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. دا رنګي قل من رب السماوات والارض
قل من رب السماوات السبع ورب العرش زمکه اسمانونه چا پیدا کړی دي زمکه اسمانونه د مکی مشرکین هم دا منل کنه ابو جهل هم دا منل چې زمکه اسمانونه چا پیدا کړی دي الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي ته دلیل عقلی اعترافي ول شي چې ستغه مقابل منی چې او دا کار داسې دی دارنګ دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم یو سړی ته داسې دلیل عقلی پیش کې چې هغه په بالکل چپ شي هغه سره مخکې او جواب وینه ندی ته دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم وي دارنګ دلیل نقلی دویم کې دلیل عقلی شو دویم دلیل نقلی دلیل نقلی دی ته ویل شي چې د مخ کې کتابونو نه الله تبارک وتعالى یا د مخ کې پیغمبرانو نه یا د جناتو نه یا د ملائکو نه یو خبر را نقل شي چې مخ کې کتابونو کې داسې موجود وو مخ کې پیغمبرانو هم دا خبره کړې و پرشتو هم دا خبره کړې ده دې ته څه ویل شي دلیل نقلی یعنی دا غو یو خبر را نقل کول دې ته څه ویل شي دلیل نقلی بل دلیل وحی دریم نمبر څه شي دلیل وحی دلیل وحی هغه ویل شي چې الله تبارک وتعالى په خپل په قران کې بیان کړي دا مسله دي سیده د مخکې امت نه رانه کړو نکي زماستا په عقل باندې پری ندي بلکې په خپل الله تبارک وتعالى یو مسله په قران کې بیان کړي دا دي سیده د دې تصور شي دلیل وحی بهر حال دا یو څو دلایل په قران کې ذکر کیږي زبک لوامه چې دلته دا دلیل عقلی دی نو تبو چې دلیل عقلی دی ته ورشي دا الله تبارک وتعالى زماستا په عقل فریخه د چې تا کې عقل شته خو سوچ وکنه کله به زمامه چې دا دلیل نقلی دی نو د دلیل نقلی مطلب بدای چې الله تبارک وتعالى دا خبر به د مخ کې کتابونو نه راغستی یا د مخ کې پیغمبرانو نه بیان نقل کړي یا د ملائکو نه بیان نقل کړي دې ته دلیل نقلی ویل شي او دلیل وحی به دې ته ویل شي چې په خپل الله تبارک وتعالى په خبر باندې دلیل په قران کې ذکر کړي چاته نسبت نه وی کړي دې ته ویل شي دلیل وحی نو کله کله به په درس کې دا خبرې کومه نو چې بیا په درس کې چې څومره کسان شریکي چې هغه په پوي یا د دې وجنه غزوه بنو نذیر هم شوې ده د دې بیر معونه د وجنه غزوه بنو نذیر هم وشو چې کله نبی رسول الله بیا دغه صحابي ته وویلو ودا خو د خریدي کړي دا اوس سره زمونږ د جنگ بندي سو معاهده او تات ندوتنه او وجل اوس موږ هغه ته دیت ورکو سبب ورکو دیت ورکو نو دغه ته په د مدینه منوره کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بنو نذیر هم پاتې کېدل دا يهودو نو دا بنو نذیر چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د دوی د جنگ بندي اعلان او چې تاسو به موږ ته سنوي موږ به تاسو ته سنوایو کو تاسو څوک بل سره قتل کې په شریک به دیت ورکو کو زمونږ څوک راول کې د بل ولګي نه په شریک به سور کو دیت ورکو نبی رسول الله په دې بنو نذیر پسې لاړو علي رضی الله تعالی او ابوبکر رضی الله تعالی عثمان رضی الله تعالی سره صحابه کرام مرګل کو ایزه چې بنو نذیر کلی ته ورشو هغه ته وای چې تاسو زمونږ حلیف یې زمونږ د یو کس نه پنار خطا باندې قتل نشوي دی راځي چې دیت ورکو نو څه پیسې نبی رسول الله د مسلمانانو راغونډ کړي سبا دوی ورکی هغه چې لاړ نبی رسول الله سلام ته ډیر په خندا باندې هر کله وکړو او بالکل په یو ځای باندې ورکو په یو ځای باندې بدا دیت ورکو خو 40 چلو د يهودو ټول مرپټ چالو نه 40 چلو 40 دا چلو نبی اسلام د خپل صحابه کرام سره د دیوال ورته په سوري باندې داسې ناستو دا خبرې چې سره کې دي دوی یو تن تغلی اویلو ته به بار چت اوخیږي یو غټ غټ پر ځان سره اوخیږي او د باری غالي په نبی اسلام راتاو کی په نبی رسول الله به راتاو کی نو موږ بوایو چې دا خو قزنان نه خو په کوټای کار کو جو ګټ نه راتاو شنو اوس کو ښکارا په گزار کو خو بیا ته مسله جوړیږي بیا به چې د وعده خلاف ورزي وکړه نه د پاسه غړي په ته ګټ راواچي نو د پیغمبر نه بم خلاص شو او رشتہ دارو ته به دیت ورکو خبر به خلاص شي دا چاله وچلو په دې يهودو کې یو تنو سلام ابن مشکم هغه ورته لا تفعلوا تاسو مکوئ داسې قسم په الله چې الله به خبر کې چې ګوره دی يهود استاد سره خلاف ورزي وکړه دا سم کوي دا الله پیغمبر دی الله ورته خبر ورکړي چې بنو نذیر کو استاد سره خیانت کوي هغه نه حدیث نشي کېده هغه من کړو خو دی اونه منله نبی رسول الله صحابه کرام سره ناس ته فورن پاسید ناس په پاسید روان شو داسې پاسید لکه چې سړی یو کار پېښ شي د فاسدو روان شو صحابه کرام ورته انتظار کوي يهود ته دک کسوي د کم چې منه کړیو ما درته نه چې الله به خبري پاسې لار کلانړو
صحابه کرام ناس دي صحابه کرام ته پته نشته چې نبی رسول الله ولې لاړو انتظار کو ناس نبی رسول الله واپس رانغه چې رانغه دیم پاسه روان شو چې موږ نبی رسول الله ګورو دا چرته لاړ ګرځیده حتی د دې پورې چې مدینه منورې ته رااله چې نبی رسول الله ته خو زموږ نه رالې موږ دې پری خو نبی رسول الله والسلام ورته او فرمایلی ما ته جبرئیل السلام راغی وحی راته وکړه چې فورا پاسه وړه باندې ګټ راتاویږي پاسه د پرې ګټ تر باندې راتاوي یغه زمونږ سره د وعده خلاف ورزي وکړه زما د قتل اسباب جوړ کړو نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایي ودا بنو نذیر خو نور دلته نه پریدو دلته نه فریدو نبی رسول الله صاحب حمله وکړو صحابه کرام ځان سره مرګړي کړو دی غټه کلاګانی دی بنو نذیر جوړ کړی وي خپل کلاګانو ته خپل ځان په سیورونه باندې کړی غلط دی موږ سره سکول شي نبی رسول الله محاصره وکړه ګرچا پیر ته وکړه صحابه کرام ته تا وکړو بیا د يهودو چالو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل کسه پس راولېګو وی موږ درې تن خپل عالمان درلېګو درې تن خپل عالمانو يهودو ته وی دا غي سره به تاسو مذاکرات وکړي کو دغه درې تن ته مطمئن کړو مسلمانان شو موږ ټول بنو نذیر سره وړو ایمان راوړو او کوم هغه خو مطمئن نکړو مسلمانان نشو بیا چې تاسو خو هغه بکیږي نبی رسول الله مرتو فرمایلی ټیک ده خو يهودو ته یو خبره ده نه به تاسو اسلحه راوړی نه به موږ اسلحه تاسو د درو تنو سره به اسلحه نه زمونږ د درو تنو سره به نه اسلحه نه نبی رسول الله ټیک ده الته چال سو چلاو یو تن ته وی ځان سره په کمیس کې پټ خنجر والا ځان سره پټ سو اخلا خنجر والا او چې نبی رسول الله ته مخامخ شي خبري شروع شي بس ته په خنجر وخه ته به خنجر وخه ورسته بیا ګورو خو چې دا پیغمبر مړ کینو نعوذ بالله بیا ورسته ګورو بیا ګورو يهود ټول عمر پټ چالو نه چلی ایته په باندې گزار وکا نبی رسول الله ته بیا پته ولګیدا خبر او تر ورسول شو چې الله پاک پیغمبر ستاسو د قتل اسباب بیا جوړ کړی دي نبی علیہ السلام بس تاسو سره نور مذاکرات مونږ نکو تاسو سره مونږ نور مذاکرات نکو بس مونږ ته لار راکا نبی رسول الله ته لار د تشتا خپل خزیم بوزای خپل بچیم بوزای ټیک شو او ځان سره به د یو وخ بار سامان هم اخلي وړای چې به وخ باندې څومره سامان اغستې شي دا به وړای د یو وخ د بار نه به سیوا سامان ځان سره او مدینه منوره پرې دی وزه د دې ځای نه دې ځای چې چرته ځای خو د مدینه منوره پرې دی بس په دې باندې رضا شو خزي او بچي وستلو د وخ بارونه به تیار کړ په کور کې به کم قیمتي شی مونته د هغه به په وخ باندې باراو ټیک شو حتی در دې پورې چې کورونه خاصه مسلمانانو ته پاتې کېدو وی داغه د دروازې به مرستلې ورته ووري بای چې دا خاصه دوی ته پاتې کېږي دا غزنه جلاوطن شو لاړو مال غنیمت مسلمانانو ته میلاو شو کنه نبی علیہ السلام صحابه کرام رو وختل انصار و مهاجرم نبی علیہ السلام انصار ته فرمایل دا مهاجر د مکه مکرمه راغلی مدینه منوره کې د دوی هیڅ شی نشته ده کورم ستاسو کور خوراکم ستاسو خوراک کور کم ستاسو سره پاتې کیږي خوراک ولم تاسو ورکوي نو زما خو خدا ده چې دا کم مال غنیمت د بنو نذیر نه میلو شو دا مونږ چاته ورکو دا مونږ دی مهاجر ته ورکو نو تاسو را سر نه بلک سپکاوي راشي خپل خپل دوی له ګودريږي او کنا کو تاسو وای چې بالکل یو شان تقسیمو جو په انصار مهاجر کې یو شان تقسیم کو ځکه حقدار خو ټول یې د دې مال غنیمت حقدار تاسو ټول یې انصار صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبره مونږ د دې مال غنیمت نه هیڅ نه اخلو دا ټول ته مهاجر ته ورکا دا ټول مهاجر ته ورکا په دې دوران کې یو صحابي د انصار نه پاسې دو د الله پاک پیغمبر دا مال غنیمت ورته ورکا دا ټول مهاجر ته ورکا او کو بیا چاته څه شي کمی زمونږ د انصار د کورونو د زمکو نه واخلې هغه ولم ورکا دي ته ایمیل مستیا ها دي ته ایمیل مستیا وی دا ول ورکا کو یو مهاجر صحابي ته څه شي نه رسیږي مونږ انصار بولاغي خپل نه ورکو نبی رسول الله په دې باندې ډیر زیات خوشاله شو او انصار ته ډیر زیات سوکړي دعاګانې وکړي وی الله دوی د دوی نسلونه چې دا بخیر او عافیت سره وساته نبی رسول الله انصار ته ډیر زیات دعاګانې وکړي نو د دغه بي معونه د وجنه دا بنو نذیر هم د مدینه منورې نه بیا شو جلا وطن شو